أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ویلکم ټو هوم اف بایولوژي نننې زموږ ټاپک دی پروکاریوټک سیل او یوکاریوټک سیل کې مین ډیفرنسز یعنی په دې دواړو خلیو کې فرق چې دی څه دی نو دا ټاپک چې دی د کلاس 8 بایولوژي کې زیات سټوډنټان چې دی دا وایي ټیچرانو ته پڑھاوي نو په دې کې چې کوم ډیفرنسز دي هغه ما راغونډ کړي دي نو هغه زه تاسو ته وایم چې پروکاریوټک سیل کې او یوکاریوټک سیل کې فرق چې دی څه دی نو په دې کې مین ډیفرنسز چې دي هغه شپږ دي موږ به د اول پروکاریوټک سیل چې دی دا به مخکې ګو نو پروکاریوټک سیل کې اولنی پوینټ دا دی چې دی لیک ممبرین باونډډ نیوکلیس د دې خبرې مطلب دا دی چې په دې کې نیوکلیس نه کله چې په خلیه کې نیوکلیس موجودی نه غنه چاپیره ممبرین چې دی موجودی او پروکاریوټک سیل داسې یو خلیه ده چې په دې کې نیوکلیس نه بل دی چې ممبرین باونډډ ارګانیلز آر ابسنٹ په دې کې هغه ارګانیل موجودی چې دا غنه چاپیره ممبرین موجودی یعنی په دې کې ډیر ارګانیلز داسې چې هغه ابسنٹ په دې کې رایبوسومز آر سمالر د پروکاریوټک سیل چې کوم رایبوسومز دي نو هغه ډېر زیات واړه واړه بل دی چې سیل وال از میډ اپ فرام امینو اسید اینڈ شوګر د دې چې کوم سیل والي نو هغه جوړي د دوو سیزونو نه یو د مونږ وایو امینو اسید او بل د مونږ وایو شوګر یعنی د دې سیل وال چې د دوو سیزونو نه جوړي بل دی چې سمالر ان سایز پروکاریوټک سیل چې دا ډېر زیات واړی دا مونږ صرف په مایکروسکوپ باندې لیدلی شو هسې چې دی مونږ نشو لیدلی او اگزامپلز آر بیکټیریا اینډ سایانو بیکټیریا او د دې مثالونه چې دي نو یو بیکټیریا دی او یو سایانو بیکټیریا دی بیکټیریا زموږ نه چاپیره چې دی موجود دی په هر ځای کې او سایانو بیکټیریا چې نه دا د اوبو په ویښ کې موجود دي اوس د رایټ سایډ ته چې دی یوکاریوټک سیل دی نو یوکاریوټک سیل چې دی په هغې کوم ډیفرنسز دي نو هغه اوس تاسو ته وایم چې نیوکلیر ممبرین از سراونډډ بای ډبل ممبرین په یوکاریوټک سیل کې اولنۍ خبر دا ده چې په دې خلیه کې نیوکلیس موجود دي او د دې نیوکلیس نه چاپیره ډبل ممبرین چې دی چاپیره بل دا دی چې ممبرین باونډډ ارګانیلز آر پریزنټ په دې کې ډېر ارګانیلز داسې چې هغه کې موجود دي خو د دې نه چاپیره ممبرین چې دی هغه موجود دي بل دی چې لارجر ان سایز بریکټ کې ورته ما لیکلی رایبوسوم د دې خبرې مطلب دا دی چې یوکاریوټک سیل کې دننه کوم رایبوسوم چې نو هغه په سایز کې غټي ایز کمپیر ټو پروکاریوټک سیل بل پکې دا دی چې سیل وال از میډ آف سیلولوز پلانټس یعنی د پلانټس چې کوم سیل والي نو هغه جوړ د سیلولوز نه او کایټین پنجای او د پنجای چې کم سیلوالی نه هغه جوړي د کایټین نه ځینې خلک چې دی چایټین ورته هم وایي لارجر ان سایز او یوکاریوټک سیل چې دی دا غټي د پروکاریوټک سیل په مقابل کې چې دی دا غټي خو سیل نو دا هم مایکروسکوپ باندې چې دی مونږ اینو بل دی چې اگزامپلز آر پروټسټا یوګلینا ای ټي سی او د دې چې کم مثالونه دي نو باقي عام مثال چې دی یو پروټسټا دی یوګلینا وغیره چې دی دای نو دا د پروکاریوټک سیل او یوکاریوټک سیل یو څو ډیفرنسز وو شارټ کوېسچن دپاره چې دی دا ټاپک تاسو وګورئ که زما په چینل نه وي نو زما چینل ضرور سبسکرایب کړئ تھینک یو ډېر مننه